ما هجری ته هجران د کن لمبه کړ زه کتل د یار له غمه درفشان یم د بدن وینې مې وڅښلې غمونو د بدن وینې مې وڅښلې غمونو مرګه جګې جګې راشه اوس رضا یم. سلام قدرمن دوستانو، له ډنمارک څخه د افغان غږ د راډیو تلویزیون چلوونکی یوسف و دوست یم. تاسو ته هرکلی وایم، ستړي مه شئ. د پروګرام دغه بیت هم چې ما ولوسته دا د اشرف خان هجري د شعر یوه برخه وه. د یو وخت د هندوستان په دکن کې بندي و او په خپل وطن پسې به دی ژړېده او دغه ژړا و دا ویلا د په خپل شعرونو کې ویله. اوس موږ هر یو اشرف خان هجري ټول د وطن په غم کې ژړېږو. ځکه ده به ویلی وای چې هجري غوندې جدا وي له یارانو، چې هجري غوندې جدا وي له یارانو، چې بادشاه شي د دکن عمر خوار دی. له وطن نه بیل یو، له یارانو بیل، له کورنۍ له خپلوانو بیل، مور و پلار خویندې ورونه مړه شول، موږ دلته یو، هیڅ قبر و هدیره یې نه ده معلومه. خدای دې په هغه وطن کې سوله راولي، جګړې دې نه وي، افغان وژنه دې بنده سي، ملي یووالی او ملي حاکمیت او د افغانستان د خلکو تاریخي هویت دې تلپاتې وي.